اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران محترمو اوریدونکو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا هغه ذات لره چې زموږ خالق او مالک دی، او بیا کروڑونه درود او سلام په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې خاتم النبیین دی او خاتم المرسلین دی. او دا غي نه پس دعا ده چې الله رب العزت دی ټول عالم اسلام باندې خپل رحم وکي. زمونږ چې څومره اوریدونکي دي الله رب العزت دی د هغوی د زړه ټول جایز مرادونه پوره کړي. دوستانو، نن عمل چې کوم دی دام د محرم د عاشورې د ورځې باره کې دی. د دې نه مخکې یو عمل تاسو ته ما د عاشورې د ورځې ښودلی او دا ډېر بهترین عمل دی. خو د هغې نه مخکې حسب معمول خپله خبره کوم چې زمونږ د نوي ویډیوګانو دپاره زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لازمي ضروري لایک کړئ او په کمنټس کې د ماشاءالله سبحان الله په شان بهترین الفاظ ولیکئ. د محرم ډېر بختوره میاشت ده. دا د اسلامي کال اولنۍ میاشت ده او د دې به زه تاسو څخه خالي یو څو هغه اهمیتونه بیان کم، فضایل بیرته بیان کم. زمونږ د خلکو دا خیال دی چې چونکې حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه په دې میاشت کې شهید کړی شوی نو ځکه دا ډېر فضیلت والا ده. خو نه، دا آدم علیه السلام نواله تر حضور کریم صلی الله علیه وسلم پورې چې څومره پیغمبران تیر شوي دي، الله رب العزت چې خپل پیغمبرانو باندې خصوصي رحم او خصوصي انعام کړی دی، نو هغه هم د محرم لسم تاریخ عاشورې ورځ وه. د محرم لسمه ورځ چې کوم ته موږ عاشوره وایو، نو چونکې دا مخکې نه فضیلت والا میاشت را روانه وه، نو الله رب العزت امام حسین رضی الله تعالی عنه له هم په دې ورځ د شهادت لویه مرتبه ورکړه. نو نن به زه تاسو ته کم عمل چې ښیم هغه عمل به د سترګو باره کي. که تاسو په دې ورځ باندې یو عمل وکړو نو زه تاسو سره انشاءالله العزیز وعده کوم چې تاسو باندې به ټول کال د سترګو بیماری نه راځي. که څوک د سترګو بیماری هغه به چې کم دی الله به یې بیماری ټیک کوي. که د چا نظر کمزوری الله به د هغه نظر تیزوي، که هغه بوډا وي که هغه ځوان وي. نننۍ ویډیو دې باره کې د خلاول درته د دې ورځې د فضایلو باره کې یو څو خبرې کوم چې دا ورځ څومره فضیلت والا ده. نو دا ډېر عظمت او برکت والا میاشت ده. الله رب العزت په دې ورځ باندې عرش پیدا کړو. په دې ورځ باندې الله رب العزت د محرم په لسم تاریخ باندې کرسی پیدا کړې وه، او بیا یې په دې ورځ باندې د محرم په لسم ورځ باندې لسم تاریخ باندې الله رب العزت د خپل شان مطابق په هغې باندې استوا فرمایلی وه. اولنی باران چې په ځمکه باندې شوی و، د الله اولنی رحمت د باران په شکل کې هم په ځمکه باندې په لسم محرم شوی. په دې ورځ باندې الله رب العزت اسمانونه پیدا کړه. په دې ورځ باندې الله رب العزت ستوري، سپوږمۍ، غرونه، جنت هم الله رب العزت په دې ورځ باندې پیدا کړو. او آدم علیه السلام الله رب العزت هم په لسم محرم پیدا کړو، او په لسم محرم باندې الله رب العزت د حضرت آدم علیه السلام توبه قبوله کړې وه. نوح علیه السلام کشتۍ هم په دې ورځ باندې په غاړه باندې لګېدلې وه په انتهایی حفاظت سره. ابراهیم علیه السلام پیدایش هم په لسم محرم باندې شوی، او الله رب العزت چې ابراهیم علیه السلام لا د نمرود د اور نه کم نجات ورکړی او هغه نمرود اور پې ګلې گلزار کړی، هغه هم لسم محرم ورځ وه. عیسی علیه السلام الله رب العزت د محرم په ورځ لسم محرم باندې د عاشورې په ورځ پیدا کړی، او د عاشورې په ورځ باندې اسمان طرف ته ختلی. دغه شان سیدنا یونس علیه السلام چې کوم دی د په دې تاریخ باندې د مئی د خېټې نه راوتی، او الله رب العزت د یونس علیه السلام د قوم توبه هم په دې ورځ باندې قبوله کړې وه. یوسف علیه السلام چې کوم دی د هغه د قید نه رهایي هم په دې ورځ باندې شوی وه، او د کوی نه بهر چې راوتی هم هغه هم د لسم محرم تاریخ و. دغه رنګې موسی علیه السلام هم په دې ورځ باندې پیدا شوی و. الله رب العزت د موسی علیه السلام لا چې د جادوګرانو باندې فتح ورکړې وه، د فرعون په جادوګرانو، هغه هم دغه ورځ وه. او د ایوب علیه السلام له الله رب العزت شفا هم د مرض نه په دې ورځ ورکړې وه. یعقوب علیه السلام بینایي واپس په دې ورځ باندې راغلی وه. او د سلیمان علیه السلام چې کوم دی
بادشاهي ورته هم په دې ورځ ملاوي شو. او دغه رنګې امام حسین رضی الله تعالی عنه چې د حضور کریم صلی الله علیه وسلم نوسه مبارک دی هغه هم په دې ورځ باندې شهادت ملاو شو. نو دا ډېر فضیلت والا ورځ ده او ډېره بهترین ورځ ده. په دې نننۍ ورځ به زه تاسو ته چې یو عمل ښیم د سترګو باره کې څنګه چې ما تاسو ته اول سر کې وویله. نو که چېرته تاسو غواړئ چې په دې ورځ باندې مونږ داسې یو عمل وکړو چې ټول کال زمونږ د سترګو بیماریانې نه وي او زمونږ که د سترګو بیماریانې وي هغه ښه شي او یا راته بیماري ونه لګي یا د چا نظر کمزوری وي چې هغه بیرته تېر شي او یا څوک غواړي زمونږ نظر کمزوری نه شي. نو دا ډېر بهترین عمل دی. دې ته غوږ ونیسئ، خپل کور کې ټولو خلکو ته دا چې کوم دی دا عمل وښایي. رانجه عام دا یو سنت طریقه ده او رانجه لګول سنت طریقه ده، خو په دې ورځ باندې د دې رنجو د لګولو خپل یو فضیلت دی. څوک غواړي چې دا ټول فایدې هغې ته حاصل شي نو داسې چل به وکړي چې رانجه به راوالي، 11 ځل به درود شریف ووایي، 11 ځل به درود شریف ووایي، بیا به د هغې نه پس یو ځل صرف اللهم متعنی بالسمع والبصر دا به ووایي، بیا به 11 ځل درود شریف ووایي. او دا چې د کله وویلو نو بیا به رانجه په سنت طریقه باندې ولګوئ. سنت طریقه باندې رانجه لګول څنګه دي؟ لاول به په ښي سترګه کې 2 سلایانې ولګوئ او بیا به په چپه سترګه کې د ګس لاس په سترګه کې 3 سلایانې ولګوئ او آخري سلایه چې کومه ده بیا به هغه په ښي سترګې کې ولګوئ. دغه رنګې الله رب العزت به ټول عمر دپاره تاسو د سترګو د امراضو نه بچ وساتي. نظر به هم چېرته نه کمزوری کېږي، د بچو نظر هم کمزوری وي یا داسې تاسو په خپله د عمر د وجې نه نظر کمزوری شوی نو ټول به دې عمل وکئ. په دې ورځ باندې رانجه لګول دا ډېر بهترین عمل دی، دومره بهترین عمل دی چې دا سترګې د الله څومره لوی نعمت دی او الله رب العزت دا دومره نازک هم ده او دومره په حفاظت کې پیدا کړې ده. هغه بل عمل چې مې ورته ښودلی و دسترخوان والا چې په دې ورځ باندې دا عمل وکړئ. د دې نه مخکې ویډیو د هغه مو ګورئ، انشاءالله العزیز تاسو ته به ډېره زیاته فایده وشي. ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. انشاءالله العزیز که ژوند وفا وکړه، موقع میلاو شوه، یو ځل به بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو د یو نوي موضوع سره حاضرېږم. تر هغې پورې اجازت غواړم د الله په امان.